مالدارانو ته دا حکم دی چې تاسو د خپل مال نه سرسایه ورکړئ غریبانان د چې هغې نن څه په واښه کې او د اختر شکل او د روژه ماتي شکل هغې کریم موجود شي چې څه نه وي نو څه به وخوري او چې ته څه ورکړي نو دې سره ته هم بچ شوې کنې دا یاره ده چې دا غریبان دا مالداران د دې غریبانانو په شان نه شي او د خدای قهر را نه شي نو دې صدقې سره د خدای قهر او غضب هغه سړېږي خدای په دې غریبانانو خفه کېږي چې دې کرې څه نه او دې کرې اخته په نوم اختر دی او څه وکړې نشته نو کېدای شي دا خان تباه نه شي نو د زکات او سرسایه سره زمونږ مال او زمونږ هر څه بچ دي او دا زمونږ دپاره د عبادت د انسان دپاره د حفاظت او دا د بچوالي ذریعه ده د دوزخ نه پرې بچ کېږي که نه په یو خجیره باندې نو دغه شان د دنیا د عذابونو او د خدای د قهر نه پرې بچ کېږي نو سرسایه کې د مالدارانو ډېر خیر دی او مال به یې بچ شي د خدای د قهر نه به بچ شي او مال کې به خدای برکت واچي دې سرسایه ته صدقة الفطر وایي ځکه فطر وایي وړوکي اختر ته نو چې کله دا وړوکي اختر شي نو په دغه سار باندې واجبېږي او سړی سرسایه په روژه کې هم ورکولی شي البته د روژې نه مخکې ورکولو کې هغې کې اختلاف دی نو ښه ده چې روژه کې هم ورکولی شي دوباره به بیا نشته سرسایه به کم خلک ورکوي سرسایه به خلک ورکوي چې مسلمانان دي په هندوانو او په غیر مسلمو نشته په مسلمان باندې ده او په اصیل باندې ده اوس غلامان نشته خو په اصیل انسان باندې په مسلمان که بالغ هم پېشته او که نابالغ هم پېشته چې مالدار وي نو مالدار مسلمان اصیل دغه درې صفات چې پکې دې کسانو باندې شته که یو نابالغ ماشوم یې لس پنځلس لاکه روپۍ یا یو دوه درې کور یې خپل کور نه علاوه یا زیاتې دکانونه دي د ضرورت نه زیات د ماشوم جایداد پاتې شوي میراث کې ورته یا ورته حکومت ورکړي یا چا ورکړي دوه درې لکه روپۍ ماشوم سره کور کې یا اکاونټ کې پرتې دي نو په نابالغ باندې هم سرسایه شته نو پلار به د ده د مال نه ورکړي او که پلار یې نه نو نیکه به د دې ماشوم سرسایه دا ورکوي یو ماشوم لس کاله پس خبر شو چې لوی شو چې زه خو په ماشومتیا شل جریبه ځمکه مې وه او پیسې هم ډېرې ما سره زیاته ځمکه وه او زما خو پلار سرسایه نه ده ورکړې نو د لسو کالو سرسایه به ورکړي 60 کیلو غنم یا 60 کیلو اوړه د ده سرسایه د یو کال 2 کیلو اوړه شو د یو کس دې به د لسو کالو قضا راوړي دا په ماشومانو شته په ماشوم مونځ نشته فرض او زکات پې نشته خو سرسایه پې شته مالدار چاته وایي مالدار هغه کس یو زکات دی زکات خو تجارت مال باندې سرو سپینو پیسو باندې او سرسایه سرو سپین که چا سړي لکه 9 تولې سره زر وي یا 50 تولې سپین زر وي یا 50 تولو سپین زر برابر پیسې ورسره لکه 1000 روپۍ توله وي نن سبا 50 زره روپۍ نصاب شو چې سړي سره 52,000 روپۍ کور کې پرتې وي د خرچې نه زیاتې یا بینک کې پرتې دي یا په دکان کې د 52,000 سودا پرته ده کپړه ده د خرڅ یا موبایلونه دي د خرڅ دکان دی یا د پلاستیک دکان دی او څیزونه دي یا ریډوګانو دکان دی خرڅوي یا چینی دکان دی دوایي دکان دی او هغه تجارت والا سودا د 52,000 روپو دا یا زیاته د اختر فرض نو دوی به خپله سرسایه ورکوي یو سړي 2 کورونه یو کور کرۍ کوي بل هسې کرۍ کوي یا نه کوي خو هغه دویم کور د ده د ضرورت نه زیات دی او دوی هغې ته لاس نه دی ټیک ته پیسې راځي یا د ضرورت نه زیاته ځمکه ده او هغه د 52,000 روپو کور دی یا 52,000 روپو ځمکه ده یا داسې نور مالي د تجارت مال نه هسې کور کې وکړې غټې غټې پتیلې او دیګونه دي او ډېرې جامې وکړې پرتې دي چې کال کې جوړیم نه یا لویلې تموان دي وکړې لویلې دیګونه دي پتیلې دي چې هغه کال کې هم نه راغلي غیر ضروري کمبلې وکړې پرتې دي هغه د 52,000 روپو دي او دې هغې ته ضرورت کال کې هم نه راځي دغه کې زکات نشته د کمبل او پتیلو دیګونو کې خو د دغه مال په وجه به ده باندې سرسایه واجبېږي دا نصاب د سرسایه پوره دی دې به یو سرسایه ورکوي او که وعدې کړي او بچې وي د نابالغه بچو چې کوم مالدار نه وي د هغې سرسایه هم په پلار باندې شته سرسایه ټیم د اختر فرض دی ثواب دا چې د اختر د مونځ نه مخکې ورکوي نبي علیه السلام به د مونځ نه مخکې ورکوله سرسایه او غریبانانو ته به تاسو ورکوي او مالدارانو خو غاړه خلاصه شي او غریب به خدای پاک مالدار کوي واجب به نه ده خو ثواب د هغه هم کېږي
سرسایه سړی به د چا نه ورکوي د نابالغ اولاد چې کوم واري یو سړي 15 بچي دي نو 15 سرسایهګانې به د بچو ورکوي یو سرسایه اندازه 2 کیلو غنم یا 2 کیلو وړو تقریبا په کم 2 کیلو دي او 2 کیلو وړو احتیاطاً که لږ زیات ورکړي خیر دی زمونږ د مدرسې څخه کال اویا روپۍ ویلي دي یو سرسایه اویا روپۍ ده لکه د پین وړو دغه تقریبا په باندې 2 کیلو وړو چې کې نو خو شه دغه راځي زیاتې راځي لږې اویا روپۍ نو اویا روپۍ یو سرسایه شوه نو که شپږ ماشومانې نو دې چې 0 چې 42 420 روپۍ د هغې شوي او یا خپلې شوي نو 510 روپۍ که زیاتې ورکړي 100 روپۍ ورکړي خیر دی او خو د دې ورکړي خو دغه سرسایه ده که د اختر مونځ د چا ورنکړه سم نه شو نو قضا کېږي نه وروسته به یې ورکړي خو تاخیر ښه نه دی دا پکې مکروه دی ځکه دا د غریبانانو د مدد دپاره ده چې مخکې دې ته ورسي او د هغې په د اختر خوشحالي وکړي که داسې ماشومې چې لیونی وي یا پاګله لورې وي د سړي نو هغه که بالغه وي نو د هغې سرسایه به پلار ورکړي که پلار غریب وي لکه ونیمې تولې سره د روزه نشته نه 52,000 روپۍ مزدور سړی وي غریب څه نشته یا مالدار دی خو قرضونه پرې راوړېدلي دي یو سړی هسې ډېر مالدار ښکاري هغه باندې قرضونه وي دی خو غریب شو نو ده باندې سرسایه نشته او نه پرې د بچو شته که ښځه مالدار وي او هغې ونیمې تولې کالي وي یا هغې سره 52,000 روپۍ اکاونټ کې پرتې دي یا ځمکې ده د ښځې هم کله ځمکه او جایداد وي نو د ښځې سرسایه په خاوند نشته ښځه به خپله سرسایه په خپله ورکوي که خاوند ورسره څه ښه کوي چې ته به یې غمه شه زه به سته څه پیسې ورکړم غریبانه وله ټیک ده تپوس ته ضروري نه دی که دی ورته مخکې ویلي چې زه ورکوم یا هر کال یې هغه ورکوي عادت دی نو که بغیر تپوس یې د ښځې سرسایه خپله هم ورکړه 100 اویا د ښځې هغه هم اویا 140 روپۍ یو غریب له ورکړې نو بس وشو واسې د زنانه سرسایه په خاوند نشته که یو زنانه ډېره مالداره وي کروړونو روپۍ دي ورسره او د هغې بچي دي او خاوند یې غریب دی یا نو د بچو سرسایه په مور باندې نشته هغه بچي که خپل مال وي نو هغې نه به ورکړي او کني غریبانه دي لکه کله بچو سره سنې د مالدار بچي کله څه ملکیت کښېني پلار یې ښکاري خو ده سره جیب کې اوس 50,000 روپۍ نه وي نو په ماشوم سرسایه نشته په مور باندې هم نشته که ماشوم مالدار یې نو بیا به د هغه د مانیه ورکړي خپل مال هم سړی ورکوي ستا په دی د سرسایه ورکړي دا سرسایه دا به سړی چا له ورکوي سرسایه به خلکو له ورکوي چې چا له زکات ورکولی شي فقیرانو لپاره مسکینان او بېوسه غریبه کونډه ښځئ خپل ولان چې څومره نږدې وي حاجیان وي پیسې ترې شوي یا ورسره کمې شوي وي عمره کې وي هغې له هم ورکولی شي یا د خدای په لار کې جهاد کې جنګېږي یا دعوت او تبلیغ کې یو غریب وي د خدای لار ده او علم هم د خدای لار ده یو طالب علم د دین علم زده کوي یا یو مدرسه کې هغې کې د دین درس او تدریس یو یتیمان او ماشومان پکې سبق وایي نو ته د هغې نګرانانو له ورکولی شي دا مدرسې هم اکثر په زکات او سرسایه په دې چیزونه اکثر عموما د خلکو دې له ورکوي سړی چې د دین مدرسې له سرسایه ورکړي نو خښته نه شي راوړی سیمټ دا خاص اوړه پرې راوړي یا پرې سبزي راوړي او ترکاري یعنې د هغې خوراک او څښاک د طالبانو کې استعمالېږي او چې کوم د زکات پیسې نه وي هسې مدد وي نو هغې باندې به یې خښته او سیمټه لري ځکه سرسایه باندې سړی جومات نه شي جوړولی دیوال او سرسایه باندې کمره نه شي جوړولی او کوی پرې نه شي جوړولی او د هسپتال دیوال پرې نه شي وایي دا به یو انسان له ورکوي یا یو سړي له به یې ورکړي چې غریبانانو باندې تقسیم کړه لکه د مدرسې ذمهوار محتممي یا ناظم یې هغه له ورکړي هغې طالبانو باندې به یې لګوي نو دا د هغې د طرف نه یو ایجنټي د غریبانانو یو نمایندی نو د غریب ته یې ورکولی شي د غریب نماینده له یې ورکولی شي خو دا به هغه باندې لږ هغې له یې ورکړي یا هغې له پیسېزونه والي جامې یا ډوډۍ یا وړو یا لنګر پې چلی خپلې خور له هم سړی سرسایه ورکولی شي او ښځ له هم ورکولی شي او زوم له هم ورکولی شي اولاد له به نه ورکوي خپله دغه له اولاد له او ښځې له به نه ورکوي خاوند او مور او پلار له نه شي ورکولی چا نه چې پیدا یو څوک له نه پیدا دي او باقي تره له ورکولی شي تره خو جدا دی د نیکه رور له ورکولی شي د بی او مور له ورکولی شي که پلار دویم واده کړي میرنه مور له ورکولی شي
ورځې له ورکولی شي ریرې له ورکولی شي او د زوی ښځې له ورکولی شي زوی له نشي ورکولی او د لور خاوند له ورکولی شي لور له نشي ورکولی زوم له ورکولی چې خپلوان غریبانان یې هغې له ورکول پکار نن سبا یو مصیبت دی ډمان راوتي دي فنکاران راوتي دي کلاړیان راوتي دي کرکټیان او فټبالران او د سرسایه غونډۍ رباب په لاس کې نیولي او ستار سره باجې نمونه باندې میوزیک والا دا پلان کې ډرامې جوړونکي د صدقه او زکات ورکړي د مدرسو باندې هغه یو قسم نقصان رسوي پته نه لګي د کافرانو سازش دی دا هغه انګریزي سر به پریخي او ټای به چولي سوټډ بوټډ ټای قسم لوګ او په سړکونو به فوټوان لګولي لاس کې به باجم نیولي یا ډولما چې دا ډېر ښه فلمونه د جوړ کړي دي فلمي اداکار دی یا موسیقي کار دی یا دا پلان کې جمع ده دومره سینماګانې دې جوړې کړي دي او دومره تمغې غشتې دي په ډمتوب کې نو دا سرسایه دې له ورکړي او دا زکات چې دې له ورکړي یا فرضي دا ښه کار نه دی کلاړیان چې زکات غواړي دا خو د غریبانو حق دی یا طالبانو مدرسو له ورکړي دا په دې مدرسو باندې هم اټیک ته څه پته لګي ستا زکات څه شو ان جی اوز بروتی زکات اشتهارات یا به تنظیمونه جوړ کړي د ځانه دې له مو ورکوي سرسایه او زکات مشککی نه ډم لا ورکې نه کلاړي لا ورکې اقص تکل وې اسپیټال جوړو فرضي دا غدا تنظیم دی د ان جی اوز دې له مو ورکې دا خپل ورو غریبانو لا ورکې یا ته کومه مدرسه پیژنې دا مدرسه طالبان تر دې دلته دا ویني دلته زر طالبان دي او د دې اتیا سل روپے خرچه ده زکات او طالبانو کې دي له ورکې چې طالب باندې وکي عالم بشي نو علم سره اسلام جمع دی استاد زکات مدا شو عالم به جوړ شو استاد سرسایه مو شو حافظ به جوړ شو دا عالم چې بیان کوي نو استاد په ثواب کوي او دا سړی چې تلاوت کوي دا قاری سے تر مرګ پورې دا په تلاوت کې چې چا پیسې ورکړي دا هغه په پیسو باندې دی د باندې خرچه شوی نو عالم شوی دی باقاعده یې سبي بعض مالداري دي ته د طالب هغه مور یو لوی عالم دی عبدالرحمن ربیعة الرای مدینه منوره کې د امام مالک صاحب استاد دی نو په خوا به جهادونو لړې لري د رسل نو پلارې نیک سړی عبدالرحمن فاروق نو هغه په جهاد درای خراسان ته خراسان د افغانستان شاته علاقه وه په خوا په موټر یې جزونه نه وو ښځه او بال بچ به یې نه شو بوتلی او نو چې لاړه نو چې دې دونه وعدې کړو او دا زوی بچی نه و شویله او د ټبره امید و نو دې چې لاړو 20 کاله پس راغی زوی اوس د شپږیشتمو کال دی غټ سړی دی لوی مشر چې راغی کور ته مدینې منورې ته نو چې ته نو ښځې ته یې 20,000 روپۍ ورکړې دا ځان سره کېږي او ضرورت دی کې لګاوه باقي زه چې راشم که نه څه نوره خرچه مې ورکړې دی بیا امانت ورسره کېږو چې دې راغی کور ته په اس باندې سورو او نیزه ورسره یې هغه ورلی داسې نیزه یې ورلر کې وربندو یو نوجوان نه و د ښکلې توره ږیرې د خشته غټ سړی دی شپږ کال هغه نه پېژنده وایي ته څوک یې نو ده ورته خپل کور مې د کور ته ورځم هغه نوجوان هم او ورته دا خو زمونږ کور دی څو کال راځه پکې زه اوسم ته څه کم دی څوک یې کوم ځای یې ده ورته ته څوک یې زما کور دی قبضه کړی دی زما په کور کې نه نوځې وځه لرې شه هغه ورته بابا ته وایي دې سپین ږیرې دی اوس 20 کاله پس ورته یې بابا لار دې غلطه کړې پردي کور ته راځې او ورته وایي ته پردي کور کې ناست دی دا زمونږ کور دی هغه وایي دا زمونږ کور دی زمونږ شور جوړ شو خلک هم راته وشو ګاونډیان یې دغه ته وایي ای بابا ته وایي ستا څنګه ستا څه نوم دی هغه ورته زما نوم دی عبدالرحمن فاروق او بیا ګاونډیان بعضې بوډاګان وپېژنده دا خو ډېره موده 20 کاله مخکې جهاد له تلو اسلامي حکومت به خلک لېږل لرې لرې د عمر صاحب زمانه کې د عثمان صاحب زمانه کې بادشاهانو به دا خلک لېږل مختلفو علاقو ته نو بیا شور جوړ شو عبدالرحمن هلته ښځه هم ولاړه هم بوډۍ ده باور کې چې دې زوی او بل کاکا سره جنګ لګولې چې وویلې ده چې عبدالرحمن فاروق نو دې زوی ته یې اواز وکړ
چې پلان کې رضیانو مې اودسي راځه دا ستا پلار دی پلار یې نه پېژانده نو بس دی ډېر یو بل نه معافي وغوښته پلار دوی ته وایي معافي کوه ته مې نه پېژندلې زوی ورته پلار ته وایي ته مې پېژندلې نه د دواړو کور بیا چې کور ته ننوتو نو بس ټبر سره خبرې اترې کولې وې د کور حالات به ورته وایي هغه ډېرې روپۍ مې درکړې وې هغه دې څه کړې هغې ورته وایي بس خیر دی ښځی کې لګېدلي زه به تا ته ووایم په دې کې اسانه شو وي زه ورته مسجد نبوي ته لاړ شم لمونځ وکړه ډېره موده پس راغلی هغه ورته یو جومات ته ځم چې جومات ته لاړم مازدیګر وخت یې اوس نو بس بیا هغه زوی دومره خو دغه نه و شوې لا خبرې نه وې شوې هغه زوی بیا د عالمانو لباس اچولې و پټکې چوغه خپلې شکل کې او په مسجد نبوي کې د مونځ نه پس هغه درس حدیث و د زرګونو عالمان به ورته ناست امام مالک رحمت الله علیه دا د هغه شاګرد دی چې د لوی مذهب امام دی هم شاګرد دی ربیعة الرای مجتهد دی نو هغه درس کو ډېر چې ویې کتل ډیم کېناسته داسې لرې نو بیا خلکو ته وایي دا څوک دی خلک ورته وایي دا امام صاحب د ربیعة الرای او د عبدالرحمن فروخ زوی دی د دور مې واغېست دوی عبدالرحمن فروخ په زوی ډېر زیات خوشحاله شو چې زوی مې دومره لوی عالم چې د مسجد نبوي د حرم شریف لوی محدث او فقیر دی او دومره عزت نو کور ته راغی ټبر ته وایي زه خو ډېر خوشحاله شوم زوی مې ډېر لوی عالم دی او ډېر بیا ورته ښځه وایي تا چې وایي چې هغه 30,000 روپۍ دې څه کړې هغه ما د ده په علم لګولې دي ووایه څنګه مې لګولې ډېر ښه ځای کې دې لګولې دي په علم خو پیسې لګي خامخا کتاب وجامې دې عالم د دې مور او پلار به پکې ښه نه وي تاسو چې مدرسې ورکئ دې باندې مدرسې چلېږي او مدرسه کې عالمان او مفتیان او قاریان او حافظان جوړېږي او دې سره دا دین به جمدي وي که د انګریزان د عمل ټوټه ټوټه کې کله دماکې کوي کله هر څه کوي خو چې عالمان او حافظان او د دین لیکچرران او د قابل خلک وي د دیندار انشاءالله د اسلام نوم به نه روکېږي د هندوستان باندې 200 کالو بادشاهي کړې د انګریزانو خو دا مدرسې وي دیوبند مولانا قاسم صاحب او مولانا رشید احمد گنگوہی او مولانا تانوی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب او مولانا مفتی محمد حسن صاحب لاہور مدرسہ دا لوی مدرسې او شبیر احمد عثمانی صاحب او مولانا زکریا صاحب مدرسہ مظاهر العلوم دیوبند دغه کې انډیا کې او دا لوی مدرسې او علماء او انګریزانو 200 کال حکومت کو خود دې نه ګیر او پټکي هغه متدین ختم نکړې شو د تبلیغ عالمو دا ورسونه واسیو کړل او عراق وګوره عراق کې تبلیغ وال نشته مدرسې نشته نه اصول د کې تاسو ناس کوم د لیبیا حال وګوره مدرسه نشته په خواني د دین کتابونه نشته هغه علما نشته نه په عراق کې شته نه په شام کې کم دي شام هغه تبا د عراق تبا شو کنده پاکستان مداغې نه مخکې اوس کی باری ہے د دې نمبر خو انګریزانو مخکې اچولې دي او دلته اغشتلې شوی خلک دي د هغې جلټان دي نه قسم تخریب کاری کوي فوج بدنامۍ خلک بدنامۍ او کسان یې پکې پیدا کړي الله پاک دغې د دې علماو د مدرسو د برکت او بچ تاسو چې سرسایه هم ورکوئ او زکات هم ورکوئ مدرسو له ورکوئ یا خپلوانو له دې باندې به دا مدرسې چلېږي انشاءالله زموږ مدرسه کې دې طرف ته کسان موږ خو نه وایو احتمال نه کوي والحمدلله خلک په خپل شوق ورکوي دې طرف ته استادان ناست دي او دې ګیټ کې هم ناست دي د ګیټ نه پس رسید کټ کوئ بغیر رسیده هغه زکات او سرسایه مو ورکوئ ستاسو زکات او سرسایه باندې چې عالمان جوړ شي نو دا به د اسلام د بقا او د پاتې کېدو تر قیامته پورې دا ذریعه وي که دا علما نه وي عام مسلمانان خو چې مړ شي ختم او چې عالمین د دین هغه خبرې به جمدي وي او نور نسل کې به مسلمانان انشاءالله وي دا مدرسه تاسو خپل مدرسه او تاسو په مدد چلیږي نورې مدرسې هم د خدای کامیابي کړي تاسو د خدای توفیق درکړي چې سړی نن نشي ورکولی سرسایه سړی سبا هم ورکولی شي بل ورځ هم ورکولی شي د اختر پر ورځ سرسایه باندې کوي مه جوړوئ جومات ته پې نلکې مه راوړئ پکې پې نشي اخیستی دا به انسان له ورکوي غریب دا چا لیکلي چې شوال روژې دغه دی بعضې عالمان لیکلي د کراچۍ چې دا بدعت دی د هغې وضاحت دا دی چې بدعت داسې نه دی خلکو پخوا داسې چل کو د مدینه منوره کې چې رمضان به تېر شو بس یو ورځ به اختر وکړو او ټولو خلکو به روژه ولکه څنګه چې روژه کې اوله عشره کې او دویم عشره کې روژه
چې شپږ روزې به ټولو ښځو سړو وړو لویو او روجمات یې درستخانونه هغه شان اجتماعي شکل کې د رمضان شکل یې ورکړی نو هغه وی دا بدعت دی یعنې داسې شکل کې هغه نفلي روزې دي ستا اختیار دی پټې نیسه ځان له دوه یو هفته کې ونیسي دوه بلکې د هغې فضایل به ته شپږ شوال روزې چې څوک ونیسي نو خدای پاک د شپېتو روزو د دوو میاشتو ثواب ورکوي او دا روژه په لسو میاشتو بدله شو نو دې صایم الدهر ټول عمر روژه دار لیکلی کېږي خو هغه به د روژې هغه هیئت او د روژې یو شکل ورکړو نو د فرض او د نفلو خو فرق پکار دی نو دغه فرق ختمولو دپاره هغه د بدعت حکم وکړه چې داسې اهتمام چې روژه ماتې مغه شان کوي او چې هغه شپږ روژې به ونی نو خلکو ته به وي زمونږ نن اختر دی هلکه اختر خو شپږ ورځې مخکې و دا دی پکې درېیم اختر وکړم دوه اختر دی وړوږي اختر دېرشو روژو یا اتم دېرشو بعضې غلی نو دا بدعت نه دی خو دا اهتمام چې د الف نه یا پورې ټول پېشاور یو شان روژه او اختر نه مني نو مبارکي ورکه چې شپږ پوره کړو نو 36 به شي دا د یهودو عیسایانو هغه چل جوړ نه شي چې روژې د دېرشو نه شپېته کړې د څلوېښتو نه او جمعې ته یې واړولې جنوري د پخوا به تابېدې وړې جمعې کې هغې به جمعې کې نه وي وایي دا م غلطۍ کړې نو یو شل یې پکې زیاته کړې د شریعت کې به زیاتې کمې بالکل نه دغه شکل بدلولو لپاره وجې نه هغه دا حکم کړ نور بدعت نه دی مستحب دي دا روژې بعض خلک وایي یا الله روژې پوره کړي روژې پوره کړي دوی چې یو کم دېرش شي نو دا به کم وي نه خدای پاک خدا نه ویلي چې دېرش روژې ونیسي الله پاک وایي فمن شهد منکم الشهر فلیصم چا چې دا میاشت ومونده نو بس روژې دې ونیسي چې کلي کې یو روغ جوړي بس روژې به نیسي میاشت خدای ویلې ده نو میاشت کله حضور پاک وایي داسې او یو ځل یې پکې داسې کوته داسې کړه داسې یو ځل پکې داسې یعنی یو کم دېرش تم میاشت وی یو دېرشو تم میاشت وی که په دېرشمه شپه میاشت ولیده تاسو وګورئ میاشت کتل دا فرض کفایي دی دا به ګورئ نن سبا وایي اختر به کلي موږ ته هم خلک ډېر وایي اختر به کوي اختر ووایي نه که نه میاشت وګوره او راشه به قاسم علي خان ته راشه ګاوان راوله لیدې نه شي یو ټیک ده که دی کومیټو سعودي عرب سره یووالی وکړو ښه به سعودي عرب د اسلام مرکز هم دی حرمین هم پکې دي بس د هغې روژې اختر هغې سره روژه چین هم هغې سره روژه کوي چین مسلمانان سعودي عرب سره او د لندن او امریکې مسلمانان اکثریت هغې سره روژې نو که دې ملکونو د کمیټو دې تایید وکړو د هغې نو د غمجبونه به خلاص هم شي او که هسې بیلې مې نو څه ګناه نه دا خلک وایي خدای یا الله سخت کال روژې پوره کوي نه که یو کم دېرش شي هم دې ته عشره وایي دا دېرشو روژو ثواب کوي د میاشتې او که دېرش نو د خالي پر ورځ به میاشته خلک کیني قاسم علي خان کې دلته پېښور لوکل نو که میاشت ولیدې شي اتوار په شپه اتوار به اختر شي او که ونه لیدې شي نو کل به اختر شي ذهن برابر کړي بعضې معتکفین یو ورځ مخکې ناست دي نو اوس پې خارق لګېدلی او تنګ دي اوس وایي چې کله به اختر دوه ورځې مخکې راشي نو یو ورځ مخکې نیولې د خشکو نسوار دي زور یې وروسته دی مونږ دې مخکې مه کښېنئ بیا به نه شي ټینګېدی ټیک ده خلک شل ورځې مې ته یو ورځ مخکې کښېناستې نو اوس د اختر 15 ځلې تپوس کوي رسم خو بس کېنه غلی کېنه یا به دېرش روژې شي او یا به یو کم دېرش شي نبي علیه السلام 9 کاله روژې نیولې دي 7 کاله پکې یو کم دېرش هغې نیولې دي یو کم دېرش حضور پاک 7 کاله نیولې دي او 2 کاله یې دېرش نیولې دي نو اکثر یې یو کم دېرش هغې ته څوک کم نه وایي هسې یو کم دېرش دي خو روژې کمې نه دي یعنې دېرشو نه یو کم دی نور پوره ثواب یې کېږي غاړه هم خلاصه ده که یو کم دېرش روژې پوره شي